تصور چې وسه په هر څه باندې او دیوبند خو د هندو نوم دی، ریوند خو د هندو نوم دی، تاسو د هندوانو نومونه ځان ته کېښودل، یعنې زموږ په نوم باندې دلته اعتراض دی. ما ورته نه ما ته مکه مکرمه کې عمرې ته تلم، ما ته ټلیفون وکړو، ما ته دیوبند معنا درته درځي، ما ورته تیره ته وویل سره ما ته ویل دیوبند معنا د شیطان بنده. دیوبند څه معنا ده؟ شیطان بنده. ما ورته ملګري څنګه دیوبند معنا شیطان؟ ما ته د دیو معنا شیطان، د بند معنا بنده. ما ورته د بند معنا بنده په کومه ژبه کې راځي؟ عربۍ کې راځي، پښتو کې راځي، اردو کومه ژبه کې لګي راته وکړه دی خاموش شو. ما ورته ملګري د دیو معنا شیطان، د بند معنا درې څلور حوالې مې ورته ورکړې. د بند معنا باند نه تړل، دیوبند معنا شیطان تړونکي. ما ورته ها واقع به هم درته هر دین صاحب رحم الله په خپل کتاب کې لیکي، مخکې له دغه دا دیوبند علاقه دا د دې ځای نوم دی. په دغه ځای باندې یو بزرګ تېرېدو، څومره دغه علاقه د مخکې نه اباده وه، دلته یو جن اوسېدو، یو دیو اوسېدو. هغه بزرګ چې کله تېرېږي لوی ولي الله جنات یې مسخر وو، هغه علاقې والا راجمع شو، فریاد یې ورته وکړو، وایي دلته یو جن دی، دیو دی، هغه مونږ تنګوي. هغه بزرګ څوک چې جنات یې مسخر وو، هغه دیو یې راوړی وو، هغه یې وتړو، هلته یو کوهي کې یو کنده کې بند وو، مستقبل کې راځي نو دیوبند وګرځېدو، یعنې شیطان تړونکی، یعنې جن تړونکی. ما ورته ها مستقبل کې دلته مدرسه جوړه شوه، هغه مدرسه د دارالعلوم دیوبند په نوم سره مشهوره شوه. معنا دیوبند معنا د شیطان تړونکی، دیوبند والا هغه مدرسې والا هغه دنیا کې د کفر مخنیوی وکړو، هر باطل یې وتړو، هر کفر ته لاره بنده کړو، دې وجې نه ورته دیوبند ویلی کېږي. مارته ملګري دیوبند خو د مدرسې نه دی، نو خو د علاقې نوم دی. دې وجې نه اوسني ځوان هم ټول راپاڅېدلي وو، د اوسني حکومت هلته بیان ورکړو، وایي موږ د دیوبند علاقې نوم بدلو، څوک چې هغوی هندوان دې په دور باندې لګېږي، د دغې مدرسې نوم پوره دنیا ته څنګه راوړو؟ ویل موږ یې نوم بدلو. هغه د دارالعلوم دیوبند محترم ورته ویل، ویل ها دیوبند ته شهرت د دارالعلوم د وجې نه میلاو شوی دی، دارالعلوم ته شهرت د دیوبند د وجې نه نه دی میلاو شوی. خو لا هم ازادي ورته څه نوم ورته ږدي، زړه غواړي نوم ورته بدل کړي. د دې وجې نه موږ ته نوم نه یو خبر شوی، هغه مدرسې دارالعلوم نوم وو، هغه علاقې دیوبند نوم وو. هغه ملګري ته ما ورته چې بس خبره ده، د دیوبندیانو کرامات بیا هم نه مني. ته وایې ریوند د هندو وو، ته وایې دارالعلوم، ته وایې دیوبند د هندو وو، د شیطان د بندانو وو. ما ورته کوم ځای کې چې ستا په قول ستا د شیطان بندګان اوسېده، کوم ځای کې چې په قول ستا ریوند د شیطان وو. ما وایي نن اگر ریوند پوره دنیا ته تشکیلات کوي، خلک اسلام ته داخلېږي بیا. ما ورته یو ړوند هم ورته انکار نه شي کولی. مګر ها کوم دیوبند چې ته شیطان بنده پکې اوسېدو، ما وایي اگر دارالعلوم دیوبند د هغه علاقې نه دیوبندیانو د اسلام جنډې اوچتې کړې، پوره دنیا ته د هغې پیش ورسېدو. ما ورته بیا هم د دیوبندیانو کرامات ته من اعتراض کې